سلام لیدونکو ستړي مشه په موکړی تازه لاندو خو ډېرو زیاتو مهمو خبرونو ته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په کابل کې د پاکستان له دفاع وزیر او ملا پلاوي سره ولیدل. د دغه ریاست په ټویټر باندې راغلی چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو د سوداګریزو سیمهییز نښلون مسایلو دواړو هیوادونو د اقتصادي همکاریو پراختیا په اړه بحث او خبرې کړې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. ویلي دي اقتصادي مسایل باید د سیاسي او امنیتي مسایلو ښکار نشي او د هغو افغانانو د خلاصون غوښتونکو شو چې په پاکستان کې بندیان دي او په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرو لپاره د اړینو اسانتیاو رامنځته کول او عاجلو ناروغانو ته د ځانګړو امکاناتو غوښتونکی شو. پاکستاني پلاوي د دغو مسایلو د حل په هکله ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې دغه مسایل به له اړوندو چارواکو سره شریک او په دې هکله به په چټکه کار وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په یوه نه اعلان شوي سفر چهارشنبه چې د یوه پاکستاني پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی دی. د بختر دولتي خبري اژانس د معلوماتو په اساس یاد پاکستاني پلاوي د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره کتلي دي. همدارنګه درنو لیدونکو نن سهار له پنجشنبې څخه د تورخم دروازه هم د مسافرو او همدارنګه د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو پر مخه هم پرانیستل شوې ده. تر بیا ښې چارې لوی علامه مل شخات شئ.